سلامونه و وخت مو بخیر. پام راړم د کندوز رادیو د دې ساعت مهمو وروستۍ خبرونو ته. نن دوشنبه د لندۍ 24مه نیټه ده چې د 2015 کال د دسمبر له 15مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري ګړې درته د عبدالجلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. مزار شریف ته د نفتي توکو بازار لیږ او د 12 پولیس مرکز جوړول بیلانس شوی. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي 50,000 متشبثینې ښځې ثبت او د کار جوازونه ورکړل شوي. په کندوز هوایي ډګر کې د 2 میلیون افغانیو په ارزښت د بیا رغونې او خوندیتوب چارې پیل شوې. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې پر امریکایي سرتیرو شوی برید غندلی. اوس هم بشپړ خبرونه. مزار شریف ښار ته د نفتي توکو بازار لیږ او د 12 پولیس مرکز جوړولو پلان شوی. د هیواد په شمال کې د نفتي توکو او مایع ګازو اتحادیې مسؤلینو ویلي چې د سوداګرو لپاره د اسانتیاو د زیاتولو په موخه د نفتي توکو د پلور بازار او د اتحادیې مرکز له حیرتان بندر څخه مزار شریف ښار ته لیږدول شوی دی. د اتحادیې رئیس مومن ضیایی ویلي چې په مزار شریف کې به د نفتي توکو لپاره 12 پولیس سوداګریز مرکز د 15 میلیونه ډالرو په لګښت جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. نوموړي زیاته کړې چې د بازار د لیږد موخه د بیو کنټرول، د احتکار مخنیوی او د سوداګرو او حکومتي ادارو ترمنځ د همغږۍ پیاوړتیا ده. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي 50,000 متشبثینې ښځې ثبت او د کار جوازونه ورکړل شوي. د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي ویلي چې دا مهال 50,000 څخه زیاتې ښځینه متشبثینې له دغه وزارت سره ثبت او د کار جوازونه ترلاسه کړي دي. عزیزي په یو تازه مرکه کې ویلي دوی متشبثینې ښځې هڅوي او ملاتړ کوي څو خپلې دندې او پروګرامونه پر مخ یوسي. نوموړي دغه راز ویلي چې د هیواد د صنعتکارانو او کورنیو تولیداتو ملاتړ کوي او په تیرو 3 میاشتو کې 400 شرکتونو ته ځمکه ویشل شوې ده. په کندوز هوایي ډګر کې د 2 میلیون افغانیو په ارزښت د بیا رغونې او خوندیتوب چارې پیل شوې. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت لخوا د کندوز هوایي ډګر کې د عملیاتي وسایطو خوندیتوب او د اساسي تاسیساتو ساتنې په موخه د څه باندې 2 میلیون افغانیو په ارزښت د ترمینل او جومات د بیا رغونې او د وروژنې وسایل لپاره د سوري ځای د جوړولو چارې روانې دي. یاد هوایي ډګر ته په اونۍ کې شاوخوا 6 الوتنې د مؤسساتو او خیري بنسټونو لخوا ترسره کیږي او د دې پروژې په پلي کېدو سره به د هوایي ترانسپورت خدمات کیفیت او د تاسیساتو ساتنه لا پیاوړې شي. او وروستۍ خبر ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سوریه کې پر امریکایي سرتیرو شوی برید غندلی دی. د امریکایي چارواکو په وینا دغه برید چې د سوریې د امریکایي ځواکونو د یوه غړي له لوري ترسره شوی، 2 امریکایي سرتیر او ژباړن پکې وژل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې بریدګر د امریکایي او سوریایي ځواکونو په یو ګډ کاروان په نښه کړی و. ټرمپ ویلي دا پیښه د سوریې په یو ناامنه سیمه کې شوی چې بشپړ کنټرول پرې نشته دی. دا و د دې مهال مهم او وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه. لوی الله مل شه.